خوست کې د فراغتونو په لړ کې نن د احمدشاه ابدالي نیمه لوړو زده کړو له انسټیټیوټ څخه له بېلابېلو برخو 109 محصلین فارغ شول. د مسؤلینو په وینا چې فارغ شوي محصلین په عملي او نظري ډول روزل شوي او د هیواد په روغتیايي سکتور کې به اغېزمن ثابت او هغه تشه ډکه کړي چې په روغتیايي برخه کې محسوسیږي. دومره به وایم چې دغه 14مې دورې فارغین پنځو برخو کې دي چې فارمسي ده، نرسنګ ده، زموږ کې د غاښونو پروتز ده، طبي ټکنالوژي ده. عموما د خوست په ولسونو ته زموږ کې هغه ناروغان چې د مختلفو امراضو نه کړېږي هغوی ته اطمینان ورکوو چې دغه ډاکټر صاحبان مو په ډېر لوړ مهارت روزلي دي. انشاءالله چې ټولنې ته به مثبت خدمات ارائه کوي. فارغ شوي محصلین له ترلاسه کړو زده کړو خوښ دي او وایي چې په دې زده کړو به بسنه ونه کړي او تر تخصصه به یې لړۍ جاري وساتي. دوی همداراز له دولته هم غواړي چې کاري فرصتونه ورته رامنځته کړي. په طبي برخه کې او هم په نورو داسې برخو کې چې د هیواد لپاره ورته ضرورت دی، زیات محصلین لرو یا زیات فارغین لرو، نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې زموږ لپاره داسې یو څوک منظمه برخه وټاکي چې هغه محصلین چې په تازه ډول فارغ شوي دي یا هغه محصلین چې په مخکو کلونو کې فارغ شوي دي، نو د هغې لپاره یو تیاری ونیسي چې هغه یا په دنده وګمارل شي یا د هغې لپاره داسې یو تنظیم ونیسي چې هغوی وکړه شي د هیواد لپاره ورڅخه کار واخیستل شي. د کورتس څخه فارغ شو، موږ د خپل فراغت درسي کچه همدومره بس وي، بلکې موږ نیت لرو چې انشاءالله موږ به ستوماتولوژي او نور لوړ تخصصونه هم انشاءالله موږ ترسره کړو. که چېرته موږ ته خپل روغتیایي کوم فرصتونه چې موږ ته زمینه مساعده شي، انشاءالله موږ به په نړیواله کچه په دې سره چې کوم کارونه چې په خارج کې ترسره کېږي انشاءالله هغه کارونه به موږ دلته په خپل خوست کې د خپل خوستوالو لپاره د ټول افغانستان کې ولسونو لپاره ترسره کړو. باید یاد کړو چې هر کال په خوست کې زرګونه د طبي زده کړو محصلین له نیمه لوړو زده کړو فارغېږي چې د خصوصي سکتور ترڅنګ په بېلابېلو دولتي ادارو کې په کار ګمارل کېږي. خو محصلین وایي دوی ته کاري فرصتونه په هغه پیمانه نه دي چې اړتیا ورته محسوسیږي.